د افغانستان الف لوبډله په دویمه لوبه کې په بشپړه توګه ناکامه شوه او د یوې ډېرې کمزورې لوبې په ترسره کولو سره یې د سریلانکا الف لوبډلې نه په دویمه لوبه کې هم ستره ماتې وخوړه. په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان د لوبې پچه وګټله او لومړی یې توپوهنه غوره کړه، خو افغانستان له پیله کمزورې توپوهنه وکړه. عبدالمالک یوازې 6 منډې کړې وې چې اوټ شو. د هغه وروسته درویش رسولي هم د 2 منډو جوړولو وروسته د منډې پر مهال خپله وکټه له لاسه ورکړه او بیا ورپسې ریاض حسن هم لاړ چې په 22 توپونو یې هیڅ کومه منډه نه ترلاسه کړي. همداراز محمد اسحاق په 1 منډه او کپتان اکرام علي خیل په 0 وسوځیدل. شاهد الله بیا 14 منډې وکړې او اوټ شو. له دوی وروسته بیا فرمان الله او قیس احمد یو څه ښه توپوهنه ترسره کړه چې قیس 40 او فرمان 30 منډې ترلاسه کړي او افغانستان په 20.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 121 منډې جوړې کړې. د باران له امله لوبه یو څه وخت ځنډېدلې وه، نو ځکه لوبه 13 اورونو ته راښکته کړی شوه او سریلانکا الف لوبډلې ته په 13 اورونو کې د 101 منډو هدف ورکړل شو. دغه هدف د سریلانکا الف لوبډلې ډېر په اسانۍ سره په 15.2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 8 وکټو په ستر توپیر یې افغانستان ته ماتې ورکړه. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې هم سریلانکا الف لوبډلې د 8 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه.